السلام علیکم کتونکو تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل یوټیوب چینل سبسکرایبر زیات کړئ نو اسانه طریقه را تاسو چې کله یوټیوب ته لاړ شئ او کمیونټي کې وګورئ خلکو به ډېر زیات پوسټونه کړي خو تاسو ته به ډېر زیات لایک په هغه پوسټ باندې راځي کوم چې د الله نوم چا لیکلی او هغه ګفټ یې وله جوړ کړی نو په هغه باندې به ډېر زیات لایکس راغلي تاسو کتلی شئ تاسو وګورئ 8,71,000 لایکس په دې راغلي په دې بل باندې دوه د لاندې چې تاسو ځئ چې کوم دغه شان ګیپ جوړ شوی په هغه باندې به ډېر زیات راغلي په دې باندې تاسو ګورئ 7,16,000 لایکس راغلي دي نو دا به تاسو څنګه جوړولی شئ یوه اسانه طریقه ده د جوړولو طریقه زه تاسو ته ښیم تاسو لاندې لاړ شئ په دې کې کتلی شئ 2,02,000 لایکس په دې نوم باندې راغلي دي نو د دې جوړولو طریقه دا ده چې یو ایپس دی د هغه ایپس نوم هم زه تاسو ته په اخره کې وایم چې تاسو څنګه ډاونلوډ کولی شئ تاسو ته دلته ښکاري چې 4,96,000 لایکس په دې باندې راغلي دي نو موږ به لاړ شو سمپل هغه ایپس ته ایپس ما اوپن کو سمپل نو د ایمیج باندې به تاسو کلیک کوئ ایمیج ګفټ په دې باندې به کلیک کوئ چې په دې کلیک کړو دیز نه به یو سمپل ایمیج راوالی فرض که ما د الله نوم یو دا راواخیستو او بل چې کوم دی لاندې دا ما د ګوګل نه ډاونلوډ کړي تاسو هم ډاونلوډ کولی شئ دا ما ډاونلوډ کړو دلته مې سلیکټ کړو نو تاسو ته ښکاري دلته دا سپیډ یې لیکلی په دې باندې به زه کلیک کړم د دې دا سپیډ به چې کوم دی زه لږ زیات کړم اندیز ته مې راوستو تاسو اوس ښکاري دا څومره مزیدار ښکاري چې تاسو یې کموئ همداسې کمیږي مې خو دا چې کوم دی په دې باندې ډېر زیات لایکس راځي دا ما تاسو به بیا دلته رابره اپشن درته ښکاري ټیک مارک دا به سیو کوئ چې دا هم سیو کړو نو تاسو به بیا په دغه یوټیوب چینل کې تاسو ته به زه دا اوس پلی کړم پلی کړو تاسو ته ښکاري دا به د یوټیوب په کمیونټي کې پوسټ کوئ په دې باندې بیا ډېر زیات لایکس او سبسکرایبر راځي که ویډیو هم خوښه شوي نو دا ایپس به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته او ګفټ میکر تاسو ته دا ایپس ښکاري ګفټ میکر ان دا ایپس به د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او تاسو یې دا په اسانه جوړولی شئ که ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ تھینکس فار واچینګ